واوره لوري دا څه دي دا دومره ډېرې شیشې یو چې دا څه ته لګولي دي مونږ کره خو هغه یوه څښا شیشه به هغې هم سم کار نه کولو مور هم دا دومره ډېر شی ولګي کنه سولر سیستم ویو خو لمر نه بجلی راکاږي وای دا مونږ کر چې بجلی نه دي دا دې د بچی نه ځي خو ماشاءالله څنګه ډېرې شیشې راته لګولي دي په دې هم خوشحاله شوم او ډېر ښایسته ځای کومه ښایسته هوا لګي او وای دا کولرې دي څه دي مور دا ډیګې ده خو زه یم که دا کولرې دي نه دا مونږ کر چې کوم اوبه راځي دا دې نه راځي کنه خو دا د دې نه رسي ټول کوارټر ته هم دې ډیګو نه اوبه ورځي ډېر ښایسته ځای ده که نه سم مې خوښ شو یو خوښېږي به نه زما پلار برکت دی دا دلته موږ راوستو دا خو صبر وکړه په چاچي باندې به دې مور بلیږي او ورسره به دې په هغه چندخې وندیر باندې مور بلیږي زه خو یم چې چاچي مې راشي چې تا راټیک پوه نه شي انشاءالله کېږي به پې هغه چې دا د مونږ دا سامانونه هر څه وګوري که نه نو زه هم چې ټکې سره به پې تیاره راشي مور چې کله مې زړه تنګېږي که دلته به راښځي دواړې دا وګورې ټول روډ ته بار ښکاري کوم ښایسته ځای ده وای مور هغه بیډ وال دکان دی او که نه او دا چې بابا تو یو بیډ راته جوړ کړي خپله کمره کې به کېدم او که نه ته خو اوس یې ودېږې بس ما ته او پاتې کېږي که نه نو مور تا سره زما د ډېر غم دی دونه زر دې بله واده نه ویر کوم مړه به بله لږ چومه مور دا بجلی میټر دی چې پاسه دې پوهېږم چاچي راشي او بیا شرمونه وشرمې پوهېږي پې نه خبره پورې بې خنداګانې کوي خو که مسله غونتې ده یم چې لوري چې دا میز خو مو لاندې کوز کړی وی که نه چې مېلمانه رسي نو بیا به ورته چیر څه په څه کېدو یو مور دا د ایسې آوټډور دی وای زه یم که دا میز ده دا آوټډور دی د پکې لګېدل دا یا هوا کوي وای خوا وای یا پکې لګېدلی ما وی که دا میز ده یو دا مونږ کره په کالج کې هم لګېدلي وو خوا په کمرو کې پلار خو درته وي چې اے سی به راته لګو وه که نه ډېره خوشحاله یم نن که نه دا لګېدل نه دا ایسې خو دا بله کمره کې دی مبارک شي بچو جعفر خان او سیپور خانه مبارک شه ګټم وکړه اپایم خیر ماره شوه اپایم خیر ماره شوه خوشحاله شي یو دا څو د پنځوسې دی دا یو پنځوسې دی او دا سلګونې دی دا چلو او پنځوس چلو یو څل لسو یو څل شلو یو څل دېرشو یو څل څلوېښت یو څل پنځوس او بیا پنځوسې نو یو څل شپېته یو څل اویا یو څل اتیا یو نوي او دوه سوه همغه تا پسې خو د هغون بازار مه وکته یا ته دا څنګه انسان د تا کور پرېښودو او داسې ته راتلي دلبره ستړی مه شي خدای دې وبخښه څنګه ښه یم دا راته ووایه دا خو ښه ده چې اول خان مخې ته راغی دا وګوره پیسې مې ګټلې دي داسې ما دې هر چا راله راکړي ټول خلک مې پېژني چا ډوډۍ راکړه چا نقد راکړي وایي ته خو زمونږه مور یې ما باندې خلک خبر کېږي په روپۍ چټلې ګټه وکړه بغیر د بچو نه بلکل جعفر خان او سیپور خان وګټله ما ورته وبایلله مور پلار بیلي اکثر او پته درته شته د مور او پلار په بیلات کې ګټه ده ځکه چې بچي وګټي خبره تا ته یاد شي چې
Sepur Khan o Japar Khan walu. Au mangga ba. Apa tak gitai kawala las ki baba. Gitai ikhla. Nacima pala na ban karo. Tapa Japar Khan tapos terku syara kawala citi las ki gitai ta. Wala changi ba gitai ravista no khwashala pa shutta baga khwashali to to si heraj. Tapo eli pa mang tiu ubelo. Ci me wagat ya khwashala. Nani wagat landan. Khwashala siya. Mubarak siya. Halo. Itu punya dia kasus barasinga khatiliye. سرخوری لیا برا رخاتلی و سیل میکولو لغنتی بشرا لagi دلتا خلون خلقم دي كواترو كده شرموي مي بچ ما دلتا خلق سرجي وي خانو سوکا ما سرخوری لیا مازغر لدلتم خرابه تا قد دارک ندد چونگا دی پاسا و خاطی راكوشي جنوش كده انا بتولم چکر لرا و خاتما بابایم د آلس نمونه مې ورته ښوولو که نه نمونه نه ورځي يا ظالمي لوري شرمامي قدما افسر ولي دوس برا وبم باچی زه نه مې په څه بار کاوه بیا در کوزېږم په خپل کور کې باس موږ نشو ګرځېدی تا د خپل کور نه دی څه لاندې راکوشي گینی مستپسې درخیږم او دغلته زمبم زه چې کوشو لاندې مازغر دا بی خرابه تاسو مکه کور قابلیت چلتا باندې لیونه کوي لیونه ختم ټولې دې خټوړه مخونه سکري دوه تا وګوره نه خو زموږ خپل کور خو کم از کم ګرځېدی خپل شو کانټاټه باندې در کو شو راکوچه درن Parang Bunga nasa kadali. Bunga bela. Mahui. Mana napak zaman na kadiri. Buda wali kamdir pakar shi. Ocean में दावा जुली दनो. तो सवाल कोम चीप. दासे zaman जो खोले पाक. शालम नवर कई लगा. Laka bahala siya kani. Para te chari. Dati tsake. Para pati kari larda. Para na chari. Jaram bana. Tsanga klaki man. Para wamim nishtade. Azma bachi chipi khwashale. Khwashale ma. Dasi bacho bandi bana khwashale ki. Ayo bandi में सबक हुए. माविसा. कि बल्ला कामयाब की मुंगल खोर की नहीं. بلته مې خپل قصب حواله کړو ما وې ځه خو زه کمزوری کېږم نو زوی خو مې شته که نه زه څه لاړم چې تیم د کوره ویستې داسې څوک هم نو چې ستا لږ تپوس کړی وي ته نه وي د تاویز ځای خو مې دی د شاته کتو ځای خو مې دی څوک نو ما چاته شاته کتلی تام ګټه کوله الله دې رضا کو چې لیلت دی او دلبره زه ستا نه په یو خبره خفه یم چې د بچو په تربیت کې درنه لږ شانته کمی شوی لږ شانته کمی دې نه شوی دی بچي خواږی د زړه خوښې دي خو خیر دی مشران وایي چې چېرته ډبي هلته ادبي تا به ډب نه ورکو د غرمې پورې به اوده و تا به علمه کو چې خوب یې پوره شي مانځله به دې نه پاڅوئ سپاره ورته تا نه ده راخیستې د هډ ماسټر ګریوان تا نیولی د بچو په سر دا خو به دې جوړېدل ما دې جوړېدل چې د کور راوتې نو دا کور ستا و او که د جعفرخان دي زه د بچو یم زما کور او زما هر څه د بچو زما بچي خوشحاله زه پرې خوشحاله یم دا بچي خوشحالي دې ته ته بچي وې اخره چې زه مړ یم باڅه باس مه کوه سړیه زه د کوره راایستم تېمې زه خپل کور ته ما پرېږده په خپل حال راځه چې ځو ما ته اول خان ویلې ویل منکر راځه زه هلته ورځمه هغه نه به کرایه والم او بیا به ځم خپلو وروڼو کره ډېر ته زما خبره زمونږ کور دی زما زامن دي زه پېشه
خو زما کار پېښ راځه. نه دومره ګاونډ کې به د چا نه تپوس کومه حال به راته وایي چې بچي مې څنګه دي ته زما خبره او نور نه ورځه. زه جومات ته سامان یم راځه. ما مه پوځه خدایا پاکه یو بس په اړه خبره باندې خله مه کوه. راځه مه مې پوځه یو سړیه سوال درته کومه راځه. بیا به انکار دې راپورې خاندي. څه پېښه؟ انکار دې به راته پیغور ته اوس خدای دې خیر پېښ کړي زه کور ته ورسم که نه زه پېښه او جعفر خان پېښه داسې ګپ خو نه دی دا کور زما دی که دوی دي. زه به درځم په یو شرط خوا کې ګاونډ کې به کښېنه خپل کور ته نه ورځه. دا ته ښځه راځه. راځه دوی په مزیره کوزېږه ګورې وخت هم دې سره سر ولګېدو. داسې خو بل د سټارټ کو په دې لږ ټیم کې خبره وکړو که نه بل دې کاټو وایي خدای مه که چې بل به مې کتو څنګه سترګې یې راوړي ځان نه اتغا جوړه کړه. دا داسې وي چې کله خلک ښارونو ته لاړ شي که نه نو بیا په دې پیټونو ټینټونو کې هلکان رواني بیا ورته دا ساده باده شړبړ ښکاري. مونږ ښار ته د تا په خوښې راغلي په خپله نیم راغلي ښه نو چې زما په خوښه باندې راغلي نو زما په خوښه به دقه ځای کې پاتې کېږي. دلته ډېر خلک دي دا اټک واټرې دي. اته کو واټر دي خلک په خپل کار کوي مونږ چا سره څه دغه نه لرو. لکه نه لرې هوا ورکوله چې نه لرې هوا ورکوې نو بنیاد دیو ته لاندې راته سرکاري ګاډې ولاړ دي هغې کې به بیا چکر له لاړ شو هلته باغیچه ورته وایي هغې ته به ورشو. باغچې ته به مې بوځي اوس پر خپل جوړې مخلي یو ما ته مو بس دی که نه میرات پاتې شي ته خو مونږ داسې کړو خیر طریقې نورو راودېږې به نه څه وایي میاشتو ته یو جوړه راتلو کم رابطې بیا سپازي بیا به له ارمان ټول ارمانونه پوره کړي. ارمان سره مونږ یې نه لګې نو په خلکو به یې لګې. زه ستاسو نیازبینه یم. ته ورته وګوره ولینه مشرانه جوړه کړه تا له زه یو کپ چې تیاروم بې زره سمه ستا دا مور نه ده ها هغه ټیټر به ټیچر ګوټی ده که نه نورې چرګې چې په والو باندې شنه کي او سر کې صرف هغه یو ډکې پاتې شي نوره ټوله بربنډوي. بابا خو تا په خوښه باندې کړې ده نو وای دا ما په خوښه کړې ده دا خو زما مور ده چې بس د ځان په شانې راله وکتله. ما د خو مور دې په خوښه باندې کړم وایي پوره شل جرګې رابطې رالېږلې وي. غر کړم لورې دی خو غر کړم ته ورته وګوره چې صرف ما ته تلې ما ته نو خیال خو ډېر دی که نه او څه زوی مې هم دی خو هغه خو خیر د ښځې ډله دی خو تا ته هم پته ده. بابا زه خبرې پرېږده وه ما سره هم د نیا غم دی. لورې جعفري ډېر غټ بې غیرته دی. جعفري ته مونږ وې چې دا زمونږ د مور پلار کور دی مور به چېرته نه ځي خو ما مور ته م ووې ما خیر دی زما دا لور واده شي 2 کوټې دي یوه ستا یو زموره ښه دی. بابا خو د جعفر د ښځ نه یېرېږي هغه پوره چې کوم دی ټینکر دی چې یو چغه پرې راباسي نیا هم بیا ټوله رپېږي. ما سره خو دا غم جعفر هم کور کې نه پرېږدي مونږ دا سره هم رانوسته په لار کې څوک به چېرته در په در باندې ګرځي. ستا خبره ټیک ده لورې ما خو مې مور ته ډېر غټ نصیحت اخره کې وکړو ما خپل کور نه موزه او زه خدای شته خفه شوم یاره مور مې ده په دنیا کې نور شي د مور نه علاوه تا ته ښه پته ده لورې اوس ستا دا مور ده دا څوک د کور وباسي یې زه وباسم دا به په تا څنګه لګي. زما زړه نه یو خدای خبرو خو زما اختیار نه چل د ما څه کړی وې که ما ځان سره دلته راوسته بابا زه خو سم ویم څه وخت تېر نه دی دلته بې راولو خیر دی. یخنیم را روانه ده او بیبي ډېره کمزورې ده خیر څه بار برنډه کې وده کېږم هغه به زما کمره کې. نه لورې ته مور به خپله کوټه کې یې او مور به مې بله کوټه کې پلار به مې مساله راولم پوه شوې. زه دونه بې غیرته او ډله نیم تا ته زما ښه پته ده خو ما صرف وی دا خو کوارټر دی که نه او هغوی خپل کور و زه به دلته بار په برنډه کې شپه کوم. بابا خیر ناجایزې مه وایه ته مور به مې کمره کې خیر زه برنډه کې یم. نه ته پیغله ځینې خیر ته په کوټه کې ښې زه خو بار پروت یم د سړی یم صحیح ده. زه به قرباني ورکړم بابا خو خامخا یې راوله ما بېګام غونډه شپه خوب نه ده کړی ما ویل نیا به مې چېرته وي او چېرته به نه وي. صحیح ده زه ورته بیا رنګ کوم ده صحیح صحیح ده صحیح خوشحاله شي بابا.
صفای خیال ساته خلوره ویم کور مې ټول شیشه کړی دی او کنه غوره او موټر وای په خیال ګرځي چې ته ډونګه ماته نشي بنیاد یوزا اخو په ګډا ګرځي موږ بسیو او دوی بسي په جومات کې بنات یو سهار او ماښام دواګانې کوو چې بچیم لاندې او بچیم باندې او د هغې د الس زما ښځې د کور اشتیا وایي جعفره بچي اوس به ته پته ولګي چې زه په کوڅه ته دنه شم که نه تا ته به پته ولګي لاره د خپې دې راله ماتې کړې ځان سره بړېږم ټوله ګناه ستا ده نه زما بچو ته ګناه شته نه زما انګیندو ته ګناه شته ستا بچو ته ګناه نشته نو بیا خو ګناه تا ته هم نشته ځه که نه وکړه شه ځه که نه ما څنخله مه لار ته زه درته خبره کومه د الله عبادتونه دي چې په موږ ګناهګارو یې کوي د رب نه څار شمه شکر دی دا دغه مهرباني ته په موږ په 18,000 کامه کې موږ خوښ کړي ایمان یې را نصیب کړی دی د دې شکریا موږ نشو ادا کولی یا الله ستا شکر دی یا الله خبره یې ټیک ده خبره یې ټیک ده کار دی خبره به پوره اوري میچ کې به ډېر ادا کې ستا دا به دا کار ستا ګورې ستا هم خوله خرابه ده ستا د لاسه ګوره زه لیوني او سپېرې شوم ما ته څلوېښت ورځې په چله کې ولګولې ورځې لپاره د دې ورځې لپاره چې دواګانې مې کوي چې خدای پاک زما بچو له ژوند ورکړي زما ښځې له زندګي ورکړي مسلمانان وبخي چې د کور یې وویستې زه په داسې بچو څه وکړم زه تا خبره نه کوم دا دې ښه کړي دي خو ستا ابۍ به زما خبره نیمه واورېده او په منځ کې بیا کړپ ورکو په خبره به پویه نه شوه نو هله به پویه شوه چې کله یې بیا راباندې وترو زه تاسو یم ټول قصور ستا دی سړیه زما په څه قصور دی ستا په دې قصور دی چې ته ځې تبلیغونو کې چې لیکې تا خپل کور څم کړی ته اول کېنه خپل کور والا څم کا څه شی ورته وایي کوم کتاب دی پزایلامه یاره سړیا او دغه پځایلامال تا به دې کور ته راوړلې او زما دې ډمو انګیاندو ته به دې یو حدیث دې ویلې لکې به د سړي لوریانې شوې وې زما بچې خو جاهله دی جعفر خان هغه نه به لږ سړی جوړ شوی وي او هغه بل سره د تعلیم جاهله دی په پاکستان کې کو تعلیم وکړي که نه خو جهالت به پکې نو بس ټیک ده که نه جعفر خان ګوره سبق ویلی کو دا کوټۍ نیغه کومه څه پرېږده جعفر خان ګوره شپږم پورې سبق ویلی د قرآن ختم یې کړی دی ټیک شوه هغه بل ته وګوره سره تعلیمه خر دی چا پیدا خو ما خپل اوزار خپل دیګونه خپل روزګار ورکړی دی نو بیا څنګه ته کور وتې په دې مې پېکه بس درته ټوله خبره کومه دا به سپیناوالی کوو د هغوی د مخامخه اوس چې زه تا ته په شیشه ووایم ته بیا شکونه کوې چې ما کې تیاره ده هغوی ته ګناه نشته خو چې کله درته هغوی پړه کړم بیا خو بیا وبالې صبر وکړه وایي داسې ګپ خورې دا کور خو زما دی د دوی به که څه دي شکر دې وباسي چې ما په کور کې پرېښي دي او که دا خبرې که نه نو جعفر خان هم د کوره ځي ورسره بیا ښځه هم ځي ورسره یې بچي هم ځي او ګلخانې دې سره د بچو ځي سره د بچو کونټۍ نه خلاص کړه ما د کوټې نه مخله سوه خبره درته کونټۍ نیغه نیغه چې زما لینګې رپېږي چې ګزار به کله زه راشي خو دې لپاره تللی وم دې لپاره تللی وم په تبلیغ کې چې ما ویله کم از کم دواګانې وکړم چې ما دا کور د خیره خوشحالو سره ډک شي دا جګړې شرمول خریمول دا ختم شي نو د هغې دا مطلب و چې زه لاړم په کور کې لانجې جوړې شوې یو خبره ته کوم ستا خوله م ګورې ټیک نه ده ګورې وخاندم کو کار شمه حقه د پاکستان عوام وختي په فلسطین بمباري ده او ته ورته دواګانې کې په دواګانو یوازې نه کېږي ملا تړل غواړي ملا دې کاتو ته به ملا وتړې ما تا ته وویل چې تبلیغ کې بند بیا هله ځي چې خپل کور څمکي دوی ته تبلیغ وکړي او بل چې کوم قرضونه در باندې دي دا ورکړي تا پر دې حقونه په خېټه اچولي دي او هلته الله الله کې خو ستا الله الله په لیلام قبول شو زما نوم بدل کړه ټیک ده که نه زه خو لا شکر دې ژوند یم چې د چا قرض یې وربکم وله زامن خو مې شته که نه دا ته چې د کلاچۍ پورې پیسې ولګې د لاوره پورې پیسې ولګې په تبلیغ کې دا به دې لږې لږې جمع کولې پر دې حقونه خلاص کا باقي عمر ما ور بخلی ټول په تبلیغ کې تېر که خو دا مرۍ
دا خلاصه کا او بچو ته لږ نصیحت کا. یا پکېږه مو زما بچي په نصیحت نه دي هغه د ښځو په خولو دي چې ښځې ورته څه وایي وایي ښه چې ښځې ورته څه وایي وایي ښه زمونږ مخکې خو وایي ټکوي خو چې کمرې ته دننه شي بیا څه وایي وایي خفه نه شي ګورې ښه خفه نه شي وایي دا مې د پلار مخکې غوزا درکړه د اوسه د پلار په مخکې غوزا وکړه زه به دې ومنم. دغه چل دی ته نور سپړ دې مه راسپړه لکه د مور زه تا ته دا خبره یو خو زما درې مور نه وړه یې په ایمان کې وایي نه ورته خبره نه ورته ستا مور نه خو موږ ټول اورېدلي خو دې ډېرې ته رسولې ته موږ پرې څه کوو. خو ته د سړي لور وې که نه نن به ما دا وغړې ده خو ستا هم د سړیتوب په لاره سره تېرې دي. خبره ته واوره خیر دی ته غوسه کېږه مه. غوسه کېږه مه. ګوره بیا به داسې کار وکړو چې دا پردي قرضونه خلاص کړي او دا خپل کور سم کړي بیا به د بناتو په جومات کې ماله خبره وکړي زه به هم په تبلیغ کې د څه ګرځم او ته به هم ګرځې داسې کار دی. اخري عمر به دې ته وقف زما خبره اول وره کور سم که سوال در زما خبره وره خلک چې دوا کوي که نه څه لپاره کوي وي خدایه پاکه زما اخره خاتمه ښه کړي نو چې زمونږ اخره خاتمه خرابه شي که نه نو په داسې بچو سو اوس زما او ستا اخره خاتمه خرابېدو ولا ده خو داسې به نه کوم زما کې لا دومره طاقت شته چې د خپل کور اخیستی شم اورې راځه ما سره زه تاته خبره کومه بچي زمونږ ونه ده نوسي میوې دي خو موږ یې جړې ونه چې د جړې نه خرابوي نو هغه وده نه کوي ښه نو جړلی خرابه ده خود خرابه ده تا ته مالکې مسلې په لاره وکړي دا تا کې شته خو نه او زه رښتیا دې کورونو ته له نه ځمه ځمه در څه ګاونډیانو که به ناست یم چې زما د دې زامنو نه نور هم پرتوګ وخېږي خو په ور نه چې زما خبره وره دا کور زما دی که دا هغوی دي ستا نو چې زما دی خو زه خپل کور ته روان یم که نه ته راځه که زه ګورو که نه چې زه څوک وباسم چې ما دې وباسم خو زه دې وباسم